د خوست ملي راډیو تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو او د راډیو اورېدونکو سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. نو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله وئ او د صحت په کالیو پټ وئ. قدرمنو دوستانو، په کورونو کې او په دوکانونو کې او د خپلو ماشومانو سره ناست وئ، ورځنۍ چارې په مخ وړئ او یا د شپې لخوا له خیر سره شنه چي ته ناست وئ. قدرمنو دوستانو، دا د خوست ملي تلویزیون دی. ښه پوهېږم خو نه پوهېږم خپرونه ده. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره وګورئ، ویې او وایې ورئ. قدرمنو دوستانو، په دې خپرونه کې به په سر کې خبرونه او حالات وغیره وغیره له خیر سره د دې خپرون نه ډېر خلک څنګ کوي، نه یې ګوري، ځکه چې په دې کې غلطي پکې ده. د ځینې درته کوي مخامخ نه ورته کوي. ای ورونو، موږ تاسو ټول د دې وطن خلک یو، باید د خپل وطن سره مینه ولرو او د خپل ولس سره مینه ولرو. دا ونه کړو چې دا احمد دی دا محمود دی، او چېرته چې په قدرت باندې کېناستو که نه، نو موږ ته پکار ده چې عدالت وچلوو، داسې نه چې واسکټ وچلوو. قدرمنو دوستانو، راځئ چې ورشو نو په زړه پورې خطرناک او نو له خیر سره خبرونه وګورئ. خبرونه رنگین او بیرنگه خبرونه. Pronto no na giorna uscina proprio asmini popsece golgenda su plane opo ai bolbashre khan sutni farsi zel a hufase khost television. دای داسې وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ګل زنډایم که خیر وي ترجمان مې ګل بشر خان دی. خو یوه کیسه یې بله وکړه به چې زه داسې برېښم که ګډ ملا وي چې ګل بشر خانه ته داسې برېښې که تکثیر توتی. So, e mas possono possono posala iscriva su ishi o azmini su sulete kharwali posa. No si sara kopis kani tole kemo sodi sabzai mondai paskinina la su tifo asu pilina usmasil ispo kana posi. Sana populoso ba da kharwalai. دای داسې وایي چې خروالۍ که خیر وي ډېر ښه کورونه راون کړي دي. په ښار کې سړکونه پخېږي، پلچکونه پخېږي. بل هغه سبزۍ منډۍ چې کومه وعده دی کړې وه چې دغه ځي به میږ خالي کوي او پخوانی سبزۍ منډۍ هغه یې دغسې وکړل په خپله وعده. که خیر وي کلاک وي لوړ دي هغه ځي صفا که هر چا ته اجازه ورکړې ده چې که خیر وي سبزۍ منډۍ که لاره جوړوئ که باره جوړوئ ای تو خپل کور دی خو چغور مصرف کې کوئ. Se al poskenidi di sorg aposisi taskeras khotini di khost televizion idarasi pona solis poskenisa su arizasi min khizile supuno sala voz istilam iskini masul poskenidi ki sapole cutting osimini skopa khal kutis panana pus poli taklif. دای داسې وایي چې که خیر وي د هغه خیس په ولایت کې دا 12 ولسوالۍ دي، درې څه وایي واحدینه دي. که خیر وي په دغه کې د ځنې ولسوالۍ کې چې دغه تذکیرې عرضه ویرې دای که خیر وي ولته یا یې مستوفیت ته ولیکي یا یې شبخانه ته لیکلي یا یې تروریزم ته لیکلي وي. دای داسې وایي چې اعلان دغه د هغې مدیرونو نه چې په ولسوالۍ کې نوستي خلکو ته تذکیرې عرضې امضا کوي چې خلکو ته د تکلیف نه ورکوي. عرضې ته داسې ځي ته که خیر راجع کوي چې که خیر وي تلویزیون کټینګ ته دی دلته روشي هغه عرضه یې وړې وي چې دی ولته که خیر وي شبخانه ته ورته لیکلي وي. نه خلکو ته تکلیف ځي دی په دغه کلټ کې توسه غور وکړئ ځکه چې هغه تلویزیون غونډۍ ته دی په پښیر وخېږي یلته کمیک کټینګ ورکوي خو غیر قانوني کوردای که نه یې ورکوي نو پس سړي د دومره زړه باد شي چې نه دلته ګوړه پیدا کېږي په دا تلویزیون کې نه سړي سره په جیب کې 15 روپۍ بس خو یې خدای په غضب دی اکه کړي میږه زړینه پسې ځي هیله همدغه ده چې په دا کلک څه توجه وکړئ. Es con altos cleres y posono tempo ascuno se pas penini si po iskrina pos po walas waliti ascus dini so hus di clinicus hamis clinis pos hololo di medical pos na pos wala pos ini po hus ha i pos i medicine is holni kopoloi karslo.
خدای واکي سایزاده سریغ و نه پیدم خو پښتنه بزنت کو وکم سینا ولو پروسته کې لا دا دلاس ولسوالای سیسقا مسکینی خدای دا سویای چې که خیری دغه خص په دلاس ولسوالای کې ته زنه کې که خیری کلینیکونه جوړ شوی دي بس خو سایتامنه دوایی سی ولته و تویای چې میگه خلک ته ورکوي ولته که خیر وي هغه خپلونه ته اول کې نه تلیفین کړای وي چرخه شي دغه یې چې ته ورشه بس پرچه د ته ولي کې چې په بازور کې وخلا نه هیلم دغه ته چې دغه ته لړکی دا سپیکر وشي په هغه کلینیک کې چې کیما سایتامه دوایی ور کړی وي هغه خلک خدمات پورا باید ویر کی داس نه چې اویای چې رومشه دفتر تا کابل کې چوب شه چاته ما یا بس خو هغه خلک چې واسطه ولري پیژندګالي ولري په کلینیک کې دوایی ورکوي چې واسطه پیژندګالي ونه لري د تای چې بازور کې وخوا سی از قنیملی گلزنده سوپا از قنیملی گل بشر خان تیغ از قامول بوسکین خوز تلویزیون خیز قامولی پرگرام خپیگم خو نپیگم خوز کالینی تو سوپی آلو ماز کنی لوف حلالمی ساپو سیلی پا نو دای داسې ویایي چې دا وی اخبارونه چې موږ ګلزنډي د ته وویل ګل بشر خان ترجمه کړل دای داسې ویایي چې کیما داسې پړخیجنه کیسه هم که کړي وي میږ بخښنه غواړي بیا چې زه ګلزنډی ګل بشر خان سره د وړه ټیم د تازیریږي هغه پرمپلوی مهربانه خدای سپاري د خوست تلویزیون ډیرو قدرمنو خوږو لیدونکو او د راډیو اوریدونکو شرشنګول یم د هوا حالاتو سره درته حاضر یم په دې هیله چې هوا حالاتو ته غوږ ونیسئ او خوند ترې واخلئ قدرمنو دوستانو زموږ د خوست ولایت د 12 ولسوالیو او د ملي اردو ملي پولیسو ملي امنیت هوا چې ده ډیره د تودوخې لوړه درجې معتدله او له خیر سره ټول خلک د دې سره همکار او په خپل وظیفو کې چمتو ولاړ دي له خیر سره د پولیسو نه ډېر خلک خوښ دي وایي چې رښتیا چې په دغه ګرمیو کې خپلې شپې ورځې تېروي سړه یخني تېروي د خلکو په خدمت کې کلکې ملې تړلې دي خلک ډېر ورنه خوشحال دي او د لوړپوړو چارواکو نه ډېره مننه کوي او ټیټه درجې بعضې په پولیسو کې داسې کسان شته له خیر سره چې د خپلې دریشۍ نه له خیر سره نه د بعضو ځایونو کې بدمعشي رقمه استفاده کوي قدرمنو بعضې خلک هم داسې شته چې پولیس ورته ووایي چې راشه له خیر سره د کوم ځای نه راغلی او ورته وایي چې ما پېژنې که نه او د تودوخې درجه هم ګډوډه شي او د یخنۍ درجه هم ګډوډه شي قدرمنو دوستانو په د مخته وختونو کې دلته الهي آفتونه وشول له خیر سره بارانونه وشول سیلابونه راووتل خلکو ته یې د تودوخې درجه ور ګډوډه کړه ډېر تاوانونه یې ورکړل له خیر سره ځمکې ته نه یې وړې او فصلونه د خاورو لاندې شول عریضې یې وکړې دولت ته او ټیټه درجې دولت خپله همکاري په ډاګه کړه د خلکو سره یې کومکونه وکړل غنم او کوم مواد چې یې ورته ورې کړل خو د ځینو مشرانو جیبونو ته ولوېدل هی خدای دې هدایت د نیکۍ ورته وکړي او نوملیکنه یې کړې وه نوملیکنه یې په جیبونو کې پاتې شوه او غنم له خیر سره مشرانو وخوړل خدای دې هدایت ورته وکړي دغې پوښتنه وکړي قدرمنو دوستانو او دغه د 12 ولسوالیو د بعضې ولسوالیو مشکلات شته د تودوخې درجې ډېره خرابه ده اسماني برک د تودوخې درجې بیخي هوا ته ختلې ده او د یخنۍ درجې په ځمکه نتلې تاسو وایئ څنګه ولسوالۍ ته چې ورشي اول خو به د بعضو ولسوالیو کې ولسوال صاحب نه وي او چې بیا کله یې وایي چې زه جلسه لرم وخت نه لرم عرضې ته ورځئ سبا ته راشئ او چې سبا ته ورشي وایي څوک دی وایي ولکه پېژنمې وایي چې بله ورځ ته راشئ او که واسطه وي وایي راشه او که واسطه نه وایي په زه په جلسو کې مصروف یم هی درجې ټولې ګډې وډې دي صاحبانو نو په دې هیله چې دغې ته توجه وکړئ ځکه تاسو مسؤلیت لرئ د دغو خلکو له خیر سره مسؤلیت ستاسو په غاړه دی څوک چې مشکلات لري د قانون در لارې ورحل کوي او که ورحل هم نه کړه نو دروازه ډبو ولایت ته ځو او د ولایت نه مرکز ته ځو ټوله هوا به سره ګډوډه شي قدرمنو دوستانو دا و د هوا حالات چې شرشنګل وړاندوینه درته وکړه او تاسو غوږ ورته ونیو بیا چې هوا حالاتو سره درته حاضرېږم په لوی خدایم سپارم په مخه مخه
یایي چې څومره وړیکی مې ارستار کړی ته کسه څومره وړیکی مې ارستار کړی بابولاله سر مې خوږیږي لیوانو مننه کوم ایښیس تلویزیون قدرمنه لیدونکي اورېدونکي که خیر وي بیا شعرون روغولي دي نوستي په دلی دلی داسې وایي چې می خو که خیر وي ډېره موده کېږي د شعرین هم ویلي یا نه دي داسې په جذبه کې دي وایي چې میږ ته زر زر لمبار وکوئ ځکه چې داسې نه وي چې میږ شعرینه پوتې شي شعرون بېخي زیوتي خو که کوم شعرون پوته شول شعرونه تو څه ګیله ما کوي بیا به بله خپرونه کې تو څه شعرونه ووایې خو هر چا نوم چې وخوسته غار دریمی که خیر وي په مشاعره پایل د تکي د مشاعرې په داوال سار کې میږي داسې شاعر لري چې د په سترګه مې یو اپراتسیک نه دایدلی که خیر وي کتابینه بیخي زیوت روغولي دي خیس په هره کتابخانه کې تو څه کړی شئ چې د کتابینه لوسته روری ځکه هېڅ شی به زنه زده کوئ که چی شی زنه زده نه کوئ که خیر وي هغه وخت به هسې نه وي دنه تېر مصروف به وایي ځکه نن سبا که خیر وي کورونه داسې کم غوندې دي یس که خیر وي دغه شاعر نوم دی ګلزنډای صاحب شعر السلام علیکم شی جوړی تکړای چې ژوندای مو ولید شه خو یې صفات نه لخ کام وکم یا دا څه وایي ته خو خدای ذات در کوئی میز د دم را صفات وکړال چې مو چې تاسو په پاوتا چک نشو مننه ای مو سره خو داسې لنډیکای نه مناشر ګاډس قاعده دا د ته وایي چې ځنه خلق وغلا حرم راوګني ځنه خلق غلا حرم راوګني دا غلطه چار د خدای رازوګني او داسې د تویای چې تو څه کړدا داسې د تویای چې تو څه کړدا خپل ګناه مې خپل د خو ګرام تو غني او دا نمونه خلق په وسواسه کښې وي دا نمونه خلق په وسواس کښې وي نیمه شپه کې چک شي شپه سبو ګڼي او خامخا فشار شکر چې ولري خامخا فشار شکر چې ولري تشه غونده تبه بیا بالو ګڼي او میشتا گلزندایا ها کوتاویایی میشتا گلزندایا ها کوتاویایی نرا شاعرون زون به پروگا دیره مننه چې زما دام را تشویق کړه شو مننه او یایي چې جانانه بیا د سترګې تېرې کړې ته کسه جانانا بیا د سترګې تېرې کړې وړکي لړامون جنکۍ لا ټکې دي مننه کوم ګلزنډي نه ډېره مننه کوم چې تو ستای دا خپله شعر ضرور و واقعا چې هېڅ شی پکې وي وزن پکې و مننه زه کوم خوري تېرې کړې وه یس که خیر وي میږ یو بل داسې شاعر لري چې هر وخت دای په پښې راونی ځکه یې میټرل یاره کله اوره تالی وي کله بیا ګرمي وي په هغه پخه سړک د سلیپ کو آی منګالی سر نه دای په پښې درېمي دی داسې وایي چې په میټر کې مې زړه رټېږي خو په پښې خښولو ما یې دغه شاعر نوم دی که خیر وي شړشمګل صاحب السلام علیکم ګل باکس خانه خیر جوړي زون کیا خیر خلا خیر خوې نه ماشاءالله داخته که خیر وي سباره ژباز دا کړی مو وی چې دارې وکه کنه چې ورشه نو د مشاعره کې برخه وخوله بلخیر نه غوړه د سباره پلیار کنه خدا سیدی کنه چې د ژبه خو سره ګاډه د نومون خو شعرونو ستړی ماشه د چوکۍ کې ډېر ما ورځی واشه مو په تشویش کې کوه زنونه په تشویش کې کوي ټول موټې کړئ لږ شه کښېنئ یای چې پردي حقونه خوري زون په جوړوي نو دا د بې انصافي دو چې د خپل مسؤلیت نه غلطه استفاده کوي نو دا د بې انصافي یای چې دا وخت به تېر شي نه به قدرت نه به تو چوکي وي بس لغړم دی کوپری وي ځکه ویښتون د تار وي یای چې بس دا وخت به تېر شي نه قدرت نه به تو چوکي وي لغړم دی کوپری وي
نو چې مرستې پوټوي نو دا د بین سپیدو یا ټیکسیکل دلی دی یا چې مشر خواغاوي چې سرګې په زون وي داسې په بل شي یاره کیسې ته هم غېږده یا چې مشر خواغاوي چې سرګې په زون شي داسې په بل شي یاره چې دوا شي خپل جوبونه ډکوي نو دا د بین سپیدو یا چې نه دی وی واسطه او نه دی وی پیژنګلوي ما کورت خوره ما غوړي بالکل یا ما چې نه دی وی یا چې نه دی وی واسطه نه دی وی پیژنګلوي ما کورت خوره ما غوړي ته په واسطه زون تیروي نو دا د بین سپیدو یاره دا شاعرون سره وزن نه وزن لشکې کار شول دا ته شای کوي یا چې تو بور د تیل خوړلی دی معلوم شي په قدرت کې یا چې تبور دی ټول خوړلی دی معلوم شي په قدرت کې چې وټ یو مسلمان نه دیر کوي نو دا د بین سپیدو مننه یا چې باز کا شمګله په کیسې د څوک امان نه کې هسې په وختای خلک یا چې لیوانه ده شمګل ورکې غېږم ده یا چې باز کا شمګله په کیسو د څوک امان نه کې هسې په وختای د خلکو رازونه یې افشا کوي نو دا د بین سپیدو مننه احساسات یې روغلم خدای دې وکړي چې خواندم ته ناخواستی وي او بیا چې څومره لړل تپل ده وکړل لکه څه څومره لړل تپل ده وکړل اخر مارګای دا سترګې ماتې راوه مننه کوم که خیر وي شړشمګل نه ډېره مننه کوم واقعا چې داسې شای ووایې چې موږ یې بیټ زړه پرې کړو یس که خیر وي موږ یو بل داسې شاعر لري چې زه خو دنه پټ د ته ویایم موږ کیسه کمانه دا خو وروي دا شعرونه چېرته دی دلا غلا لوستا غلا کښنه د کتابینه ځکه ما وخولی چې څرګی مطالعه که یعنې چې ویایې چې څیک ولاته نږدې د سره نوست وي څه پړ به ورکوی ځکه شیرینه یې داسې غوسانوک دی دغه شاعر نوم دی چې چلی صاحب وایي چې واسطه شته ملګري شته دي مهاجر به مې کړي واسطه شته ملګري شته دي مهاجر به مې کړي او چې مرسته راشي که ناسوبه ما حاضر به مې بیا وایي چې لسګونه خلک ځي راځي هلته وي رش جوړ شوی لسګونه خلک ځي راځي هلته وي رش جوړ شوی او کټیل ماټیل هم وي په دوی کې ډېرو بخی کټیل ماټیل هم وي چې دوی لرم ورتېر به په اصطلاح دا بیت بیا تکراروم وایي چې لسګونه خلک ځي راځي هلته وي رش جوړ شوی لسګونه خلک ځي راځي هلته وي رش جوړ شوی کټیل ماټیل هم وي چې دوی لرم ورتېر وایي چې په دې پوهېږم چې زه مستحق نه یم په دې پوهېږم چې زه مستحق نه یم او چې دوی ژوندي په همدې خلکو کې شمېر به او وایي چې ما هم همدا غوښتنه کړې وه چې توکي راکړي ما هم همدا غوښتنه کړې وه چې توکي راکړي نه وم خبر چې زه به پاتې شم او هیر به مې وروستی مقطع دا وایي چې پرون چې چلي ته یو څو کسانو داسې وې پرون چې چلي ته یو څو کسانو داسې وې چې دای اخلي زی اخلم نو خاطر به مې ویایي چې چرګل مې تو په برید کې خاک شو لکه څه چرګل مې تو په برید کې خاک شو کاږه واږه شوم چې لاړم چې چلې مننه کوم نه یم داسې خاص څه شی مې نه دی ویلي چې هېڅ شی کې خو بیا مننه کوم تاسو نه چې دومره مې تشویقوئ شعرونه یو شعر داسې سره دی که تاسو اجازه وي فیسبوک نه مې پټ کړی دی دا په دومره ښه چار کړی دو مننه ویایي چې فیسبوک مې زږ شه خلک هر قسم لیکل در لګي لکه څه
فیسبوک में زخش خلق هر قسم لیکل در لگی په مسنجر کې قسم قسم غاول در لگی مننه یوه سندره به په کورتا پرتا نه پیږي یوه سندره به په کورتا پرتا نه پیږي پوستړی حبیب د دای د بل ساړي غزل در لگی نن سبو هر سړی شاعر شه د فیسبوک د لوسا نن سبو هر سړی شاعر شه د فیسبوک د لوسا څیک به خپل څیک به بل لا پټاوي څیک به خپل در نه نه خپل فیسبوک ته به دوی په بل لا غوړي به خرڅوي یې مخای نه ویني خپل فیسبوک ته به دوی په بل لا غوړي خو په میسج کې به ډالر داسې بانډل درلا خو اسا کس وکړي چې وتا وای چې $1 کا بیا د تا چې پارینده ویل نه وي چې مو خو مخ شوه سره سات پیچی نه د تاکو به خرڅي ورکا دمره کنجوس وي چې مو خو مخ شوه سره سات پیچی نه د تاکو خو په فیسبوک کې به واړې ماړې تالبر درلا مننه یه فرند ریکوست چې د تاوکو و ناوکه یې کې نوی فرند په انګریزي کې ملګری ته یایي ملګرتیه داسې ته چې ملګری یعنی هغه ریکوست چې درخواست دی تاوکو یه فرند ریکوست چې د تاوکو و ناوکه یې کې په یو تصویر یې صبر نشي ډایرکټ شولډر لږ دا سره پړخیجال غونډه یم زه په سترګې کا کمزوری پروا نه کې چې ورته ووایې چې خپل د ځون تصویر لګا چې ورته ووایې چې خپل د ځون تصویر لګا وی خو به ښه ښکلی سپي خو عکس بل در لګا جنکۍ عکس وي یې مننه ناوړه ډۍ جنکۍ په نوم جوړه کړې دي نه رانه موته پاته نه پکې لګېږي ګل بشره خانه داسې ښیې چې ته نه پوپیږې مول دلای نه دی د خال کیر وښیي کله کله ګل بشره خانه داسې ښیې چې ته نه پوپیږې په لیونی د کوچه دا لاړل تپل درله مننه کم توسه نه شعرونه توسه توجونه مننه کم قدرمن لیدونکي توسه نه مننه چې میګ د موته ګوډه شعرونه ته نوستي موته خو خپل ډېر قدرمن دي خو توسه ته به سرګې ډېر لګېږي بیا چې زه ګل بشره خان سره د وړه شعرونه توسه ته حاضر کم یغه پرم په لویه مهربانه خدای سپارم قدرمنو دوستانو وایم چې د دې خپرونې ته خوب ویوړم خوب جالب توکي پکې وو او په خبرونو کې په مشاعره کې وغیره پروګرامو کې وایم ژبه مې ودرېدله له خیر سره وایم شرمېږم د تلویزیون پردې ته چې ودرېږم د ځینې خلک چې وینم زه خپله وشرمېږم وایم چې ای کاشکې دا کار مې نه وای کړی رشوت مې نه وای خوړلی اداري فساد کې ښکېل نه وای ای په دوا او لانجو کې مې لاس نه وای وهلی قدرمن دوستانو په احساساتو راغلمه دغه خپرونه چې تاسو ولیدله او د راډیو د لارې مو واورېدله په دې هیله چې خوند هم در اخیستی وي قدرمن دوستانو چېرته چې نواکیس وینئ په ادارو کې په ملکانو کې په کلیو او قومو کې نه موږ د دې خپرونې مسؤلداره ورونو سره شریکوئ ښه پوهېږم خو نه پوهېږم خپرونې مسؤلدار ډکه یم قدرمن دوستانو بیا چې داسې خپرونې ته موږ کارمندان او زموږ شاعران زموږ ژورنالیستان درته حاضرېږي تر هغه به په لوی مهربان خدای سپارم ښې شپې ورځې ولرئ